طالبانو د کومو ولایتونو غوښتنه له افغان حکومت څخه کړې ده؟ زلمی خلیلزاد د څه لپاره کابل ته په پټ سفر راغلی و؟ اشرف غني ولې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د شرطونه نه دي منلي؟ دا چې حقیقت څه دی دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د روانې میلادي میاشتې په 20 نیټه کابل ته پټ او بیړنی سفر کړی دی. د صحیحون د معلوماتو پر اساس ښاغلي خلیلزاد کابل ته په بیړني سفر راغلی و او غوښتل د مذاکراتو اړوند د طالبانو د قطر دفتر پیشنهادي طرحه له ولسمشر غني سره شریک کړي، خو ولسمشر یې له لیدنو انکار کړی دی. یوې باوري حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط صحیحون ورځپاڼې ته ویلي خلیلزاد غوښتل د طالبانو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته ورکړي، خو ولسمشر ورته ویلي چې د مذاکراتو د پیل بنسټ اساسي قانون او مشورتي لویه جرګه ده، نور هیڅ راز سند او طرحه افغانستان سولې ته نشي رسولی. سرچینې وویل د طالبانو په دې پیشنهادي طرحه کې راغلي وو چې د افغانستان جنوبي ولایتونه دي په سمدستي ډول طالبانو ته وسپارل شي او دې زون کې میشت ټول افغان سرحدونه سرتیري دي ووځي، هغه که ډیرو ولسوالیو کې دي که مرکزونو کې دي او یا هم پر ډیورن پر ذکر خدي. خو ولسمشر غني ویلي چې دا طرحه هم له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، هم هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي او هم به افغانستان په څو برخو وویشي. بلخوا د معلوماتو له مخې خلیلزاد کابل ته له پټ سفر وړاندې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم مشر معصوم ستانکزي ته ویلي که چیرې د افغانستان حکومت د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنې ونه مني، ښایي واشنګټن له افغان ځواکونو سره خپلې هر راز مرستې بندي او د طالبانو ملاتړ وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.